د درسره یوټیوب چینل اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خوشحاله یم چې بیا هم له یو بل مطلب سره ستاسو په چوپړ کې یم. اوریدونکو د نن مطلب عنوان مو دی ژور خفګان څه شی دی. په دې مطلب کې به واورئ چې په ژور خفګان کوم کسان اخته کیږي او نښانې څه دي. دغه راز به واورئ چې د ژور خفګان د لرې کولو لپاره کومې لارې چارې شته چې په عملي کولو سره یې مثبت پایلې ترلاسه کولی شو. په دې هیله چې خپرونه به تر پای شي به راسره واورئ. ژور خفګان څه شی دی؟ ژور خفګان یا ډپریشن یوه سخته رواني ناروغي ده. هغه کسان چې په دې ناروغۍ نه دي اخته شوي او یا یې د دغه ناولې ناروغۍ خوند نه دی څکلی، درد او عذاب یې هم ورته چندیان د تصور وړ نه دی او نه پرې باور کوي. خو په ډیرو حالاتو کې د دغه ناروغۍ له امله زړه تنګي او ناقراري تر ډیره بریده رسیږي چې د انسان د مړینې سبب کیږي. ژور خفګان یو ناوړه عاطفي او اروايي حالت دی چې د خفیف محرومیت او ماتې څخه پیل او د سختې ناهیلۍ، زړه ماتۍ او محرومیت په احساس پای ته رسیږي. یو ارواپوه ویلي ژور خفګان یوازې غم نه دی بلکې د پوچۍ له خپل ځان نه د بیزارۍ، اضطراب، د ګناه او خطا د احساس یو پیچلی ترکیب دی. په ژور خفګان باندې د اخته کېدو اټکل په ټولو اشخاصو کې یو ډول دی. دا خفګان زوړ او ځوان، بډایه او بېوزله، لوستی او نالوستی، دینداره او بېدینه نه پیژني او کولی شي چې ټول خلک اغېزمن کړي. د ژوندانه ګڼې ستونزې، بېوزلي، ناانډولي، بېبندوباري، مرګ ژوبله، طلاق، له خپلې کورنۍ څخه لرې اوسېدل، په دوامداره توګه ناوړه فکرونه او عادتونه پالل او داسې نور عوامل د ناهیلۍ، افسردګۍ او خفګان لامل کیږي. څوک چې په داسې مواردو کې تر 2 اونیو زیات د خفګان تر اغېز لاندې راشي او نور ونشي کولی په ځان کې د خفګانو مخه ونیسي، په دې حالت کې حالت نور هم شدت مومي او د زړه او ذهن پر وړاندې ژوند بېرنګه کیږي. غمونه او رنځونه ورباندې مسلطیږي، ځان ورته بې ارزښته ښکاري، هیڅ کار ته یې لاس نه ورځي، د ستړیا او لټۍ احساس کوي، غوسه ورځي، له خلکو یې بد راځي، ګوښه ګیرۍ ته مخه کوي، د ګناه، عاجزۍ او د ځان پړ بللو احساس ورته پیدا کیږي، د ارادې او نوښت ځواک له لاسه ورکوي، پر ځان یې باور کمیږي، په تصمیم نیونه کې ستونزې لري، هر وخت یې په ذهن کې ناڅرګند او مبهم خیالات او اندېښنې راتاویږي، له بې اشتیایۍ او یا ډېرې اشتیا سره مخ کیږي او همداسې په ځان او روان کې ګڼې نورې ګډوډۍ سر راپورته کوي. دغه ډول ناروغان ځینې مهال د دومره خفګان او افسردګۍ په پنجو کې راښکیل وي چې نور ورته د هیلو ارمانونو دروازې تړل شوي وي او په ځان کې د هیڅ ډول بدلون تمه نه ویني. که چیرې د خفګان دغه رواني اختلال لا پسې روز او شدت واخلي نو ناروغ کس ته ان د ځان وژنې خیال هم پیدا کیږي. څېړونکي وایي په اټکلي توګه له 30 تر 50 سلنو پورې کسان چې مغزي سکته یې کړې ده ټول د ژور خفګان له لاسه دي. یعنې کله چې د خفګان په ناروغۍ اخته شوي دي نو 2 کاله وروسته یې مغزي سکته کړې ده. ډیری مور او پلار د خپلو اولادونو د ستونزو له امله له ژور خفګان سره مخامخ کیږي. په ځانګړي ډول کله چې اولادونه له مور او پلار څخه بیل شي دغه مهال مور او پلار داسې فکر کوي چې اولادونه یې نور اړتیا ورته نه لري. څېړونکو ښودلی ده د جنګونو، جنایتونو، تالا او ترغل وهلو قربانیان کیدای شي تر ډیره وخته له خپلو تیرو خاطرو څخه ورنځيږي او هماغه خفګان یې تر ډیرې اوږدې مودې پورې په ذهن کې انګازې جوړې کړي. د څېړونکو په اند کیدای شي ماشومان هم له خفګان سره مخامخ شي. د خفګان په ناروغۍ اخته ماشومان کیدای شي په ټولګي کې درس ته غوږ کې نږدي او کومه ځانګړې لیوالتیا ورسره پیدا نه کړي او یا کیدای شي د کوم بل منفي او غیر عادي شي یا لوبې سره مینه پیدا کړي. دا هم کیدای شي چې د ښوونځي ځینو توکو ته زیان ورسوي، بدماش شي او له ملګرو او ټولګیوالو سره لانجې او ناندرۍ زیاتې کړي یا له ښوونکي سره نیغ او ګستاخ شي او یا د ټولګي نظم او ډیسپلین خراب کړي. په ماشوم کې دا رنګه منفي تمایلات پیدا کېدل او د ماشوم له کنټروله وتل د افسردګۍ او ژور خفګان جرړې دي.
په ماشوم کې په دغه ډول خفګان ممکن د کورنۍ پوهه نشي. د ماشومتوب د دورې خفګان که څه هم ظریف او نازک وي، خو بیا هم باید سترګې ورباندې پټې نشي او د درملنې لارې چارې یې ولټول شي. ارواپوهان وایي که چیرې ستاسو په کورنۍ کې کوم شخص د ژور خفګان په ناروغۍ اخته وي، نو ویې هڅوئ چې په کورنیو غونډو کې ګډون وکړي. ښایي نوموړی شخص چمتو نه وي چې ګډون ته زړه ونیسي او ممکن ووایي غوره به وي چې زه در نشم ځکه حال مې ډېر ښه نه دی. ناروغ وګړي داسې فکر کوي چې په داسې ځایونو کې د ویلو څه نه لري او یا معاشرت د هغوی لپاره لذت بخښونکی نه دی. خو تاسې په داسې حالت کې پر هغوی فشار مه راوړئ او په تصمیم نیولو کې آزاد پرېږدئ. خو په هر مهال هڅه وکړئ چې ناروغ شخص په ډېره نرمۍ دې ته اړ باسئ چې له تاسو سره په کارونو کې مشوره او مرسته وکړي، ځکه دغه عمل هم د بریالیتوب او هم د هغوی د ښه کېدو یوه لار ده. هر فعالیت چې د ناروغ لپاره د تحریک لامل شي، لکه پیاده مزل کول، په پارک یا پوله کې قدم وهل او باغ کې چکر وهل، د ترکارۍ اخیستل، د سیند غاړو ته د چکر یا ساتیرۍ لپاره تلل او داسې نور، د هغوی لپاره ګټه لري او د هغوی د ناروغۍ لپاره د راکمېدو لامل کیږي. خو دا خبره باید هم هیره نه کړو چې ډېر تحریک کول هم ناروغ ته مضر دي او کیدای شي پر هغو باندې دروند تمام شي. نو غوره به دا وي چې په تدریج سره د ناروغ د حالت پر بدلولو کې هڅه وکړو. ارواپوهان توصیه کوي د ټولو ناروغانو کورنیو ته ووایاست چې ځان ته د خوشحالۍ شیبې په خپله چمتو کړئ. ځان پر یوه شي خوشحاله وساتئ او په کور کې یو داسې چاپیریال جوړ کړئ چې په اسانۍ سره ستاسو احساسات ومنلی شي. که نه تاسو به هم د ناروغ شخص په څیر د ژور خفګان په ناروغۍ کې راښکېل شئ. د ژور خفګان په ناروغۍ اخته خلک ډېر وخت نور عادي خلک هم تر خپلې اغیزې لاندې راولي. نو په دې اساس هڅه وکړئ چې د دغه ډول افرادو تر اغیزې لاندې را نه شئ، بلکې تر خپله وسه د داسې ناروغانو نظر بدل کړئ او هغو ته د خپلو دیني ارشاداتو په رڼا کې بیرته هیله او امید ورکړئ، څو د خواشینونکو او تخریبي افکارو پر ځای رغنده او تعمیري افکار د خپل ذهن په شاوخوا کې راټول کړي او په میړانه د ستونزو په حل پسې وګرځي. اوریدونکو، دا و د ژور خفګان په اړه مطلب، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر بیا مو چې لا یو بل نوي مطلب سره ستاسو چوپړ ته راځم، تر هغه مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت.